السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن به انشل نیټورک ډیز یو موږ سره ورکر نیم دی ورکر راغلی دی مزدورون دي دغه افاق افنان علم او نو کسان دي مزدورون دي افاق روغلو په 15 تاریخ باندې کله 15 تاریخ باندې شپږمې میاشتې 15 تاریخ باندې راغلو کله لوړو موږ نه 28 تاریخ باندې دا موږ نه لوړو end date باندې او دغه شی افنان هم په 16 تاریخ باندې راغلو دا موږ نه لوړل په 15 تاریخ باندې اومې میاشت باندې او دغه شانته عارف چې کوم دا هغه په شپږمې میاشتې 23 تاریخ باندې راغلو کله لوړل اتمې میاشتې 23 تاریخ باندې. اوس دا مشکل سو چې آیا د دا څومره ریزې مشتره شولې او د ده ولا سیلري څومره راځي صحیح ده. نو دا ډېرې سوکا دي او که تاسو د سی تاسو یې کولی شئ وایي کړئ نو دا ډېره ګرونه ده ټیک شو که نه کلکولیټر سره ډېره ګرونه ده نو دا موږ د هغه سره هم کولی شو د ایکسل سره نیټورک ډیز فرمولې سره کومې فرمولې سره نیټورک ډیز سره ده از ایکول ټو نیټورک ډیز بریکٹ سٹارٹ دا ډیز کې ایس نه راغله bracket start the comma the bracket बंद enter is equal to network days شتا بگه مسئلہ وانی جوڑا شیوا sorry for that one network days بریک start date او end date start date چې کوم دغه موږ سره دا ده او end date کاما دا ده بریکٹ بند انټر څو ورځې شوې 10 दिन شوې تاسو وګورئ 8 تے 5 13 8 تے 5 28 دي که نه نه دا خو 28 18 خو نه دي که نه جي 15 نو 5 شو او دغه شانتې 8 تے 5 13 او دلته څومره راغلي دي 10 दिन ولی 10 दिन راغلی دی دا ځکه چې هالیډیز دا دی امریکا والا یو سافټویر دا چې هغه ایکسل چې کومه ده هغه امریکا والا جوړ کړی ده ایم ایس ورډ ایکسل پاور پوینټ دا امریکا والا سافټویر ده د هغو قانون دا ده چې دوی چوټۍ به خامخا یي پکې کومې هفته اتوار چونکې دا پکې راغلی دي هغې د واجبو 10 दिन راغلی دي لہذا که تاسو دا چې کول غواړئ نو کلنډر وګوره کلنډر کې به تاسو سره هفته اتوار دا دوې شوې او سره یوه بله چوټي هم راغلی وي ټیک شو جي نو دغه شانتې بیا تاسو وګورئ از ایکول ټو نیټورک ډیز بریکٹ سٹارٹ ډیټ دا او کاما end date بریکٹ بند انټر نو دا 14 दिन شوې او دغه شانتې دا لاندې رووله دا ټول وله به معلوم شي ٹھیک شوه دا 44 दिन شوې او دا څومره دي دا ده وله هغه څومره ده سیلري څومره ده پر ډے هغه حساب یې ته ولګوه نو پر ډے د فار ایگزامپل د ده 700 روپۍ ده څومره 700 روپۍ د مزدور والا نو دا کنټرول ډي د ټولو والا دته هم دغه فارمیټ ولګوه ست روپۍ د سیلري ده څومره 700 روپۍ سیلري ده آیا د دې مطابق به د څومره شي دلته به موږ پراډکټ ولا فرموله تاسو ته یاده ده ټوټل سیلري یا ټوټل اماونټ صحیح ده څومره دي دلته کې هغه هم ولګولی شي دلته کې از ایکول ټو پراډکټ بریکٹ سٹارٹ 700 کاما ټوټل ډیز بریکٹ بند انټر 7000 روپۍ او دغه شانتې لاندې رووله دا ټولو وله معلوم شول دا د موږ تاسې نیټورک ډیز فرموله وه امید ده چې زده کړي مو وي نو د موږ والا ویډیو لایک کوئ شیر کوئ او چینل سبسکرائب کوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ په امان.